السلام علیکم ورحمت الله. قانونونکو د مۍ 8 د تلسیمیا نړیواله ورځ الحمدلله چې په خوست ولایت کې خیریه بنسټونه لرو چې په مختلفو برخو کې کار کوي. نور د وینې تلسیمیا خیریه مؤسسه تاسو ګورئ دا د تلسیمیا ناروغانو لپاره خیریه کارونه کوي او تر خپل وسه پورې ورسره همکاري کوي او یو څو بهترین زیری هم تاسو لپاره لرو. موږ سره دا ویډیو تر اخره پورې وګورئ. الهی تک زما مل نشینو الهی زبل څومره وخت کېږي چې دلته ته تداوي کېږي؟ 4-5 کاله کېږي. 15 کاله کېږي. اوس د فرق شوی دی که څرنګه دی؟ اوس خایم 4-5 میاشتې کېږي چې وینه مې نه دوالې. 4-5 میاشتې کېږي وینه مې نه دوالې؟ ماشاءالله دا خو بیخي غټ کار شوی دی الحمدلله. قدرمنونکو ما چې مخکې یادونه تاسو دپاره وکړه چې موږ ستاسو لپاره بهترین زیری لرو او هغه زیری همدغه ده چې دغه ناروغ الحمدلله ښې شوی دی، فرق یې شوی او 15 میاشتې کېږي دته یې وینه هېڅ نه ده ورکړې. اوس د صحت څنګه دی؟ اوس خایم بیخي ښه یې؟ خوشحالۍ احساس کوي؟ ای صاحب څومره وخت کېږي دغه ماشوم مریض دی؟ دا تقریبا 2.5 کاله کېږي. 2.5 کاله کېږي. وینه چې کومې دا څومره وخت تاسو وینه ورکوله؟ وینه به 2 میاشتې بعد ورکوله. 2 میاشتې بعد. او اوس څومره وخت کېږي چې وینه مې نه ده ورکړې؟ اوس یې تقریبا 15 نیمې میاشتې کېږي. الحمدلله. د خوشحالۍ زیری دی چې موږ په دا افغانستان کې او ډېر بیا د په افتخار خوست کې دی. داسې خلک لرو. ډېر د افتخار دی. قدرمنونکو تاسو دغه ماشوم ګورئ چې مخکې ناروغ و، تقریبا 2 میاشتو کې وینه ورکوله، اوس 15 میاشتې کېږي چې وینه نه ده ورکړې. د دې نه معلومېږي چې د ده وینه ښه شوې ده. اوس وینې ته انشاءالله ضرورت نشته ډاکټرونو نه لاس ویله زه ډاکټر ته ووایو چې پلن دپاره ضرورت نشته. مولوي صاحب محترم دغه بچی د څومره وخت کېږي چې مریضه ده؟ دا خو 15 نیم کاله کېږي چې دا د تلسیمیا مریضي لرله. څومره وخت کېږي چې خپل ماشومان دې اوس ښه شوي دي وینه نه ورکوئ؟ الحمدلله دغه 15 میاشتې شروع کېږي چې دغه زه کپسول دایرو کوي بس هغې سره الله پاک دغه وینه تم کړله، دغه شفا خدای ورته جوړه کړله، هغه وینه یې مو نه ده ورکړې. الحمدلله. څومره د خوشحالۍ ځای دی چې یو ماشوم خو کېږي هغه ناروغي چې ټول فامیل هم ورسره متاثره وي او ناروغ وي ورسره. دغه خوشحالۍ ځای نه دی؟ دا خو ډېر دومره د خوشحالۍ ځای دی چې موږ څنګه دغسې حد نشته ولې چې هر وخت زه بیمور مریض و په خپله زه و د دغه ماشوم په وجه باندې که نه چې دا مریضه وه نن الحمدلله دا چې رغه وي زه خپل رغ یم چې دا مریضه یې بېسره مریض یم نن دا رغه د زه بلکل ټول فامیل مې رغ دی الحمدلله. دلته خو قیمتونه دومره لوړ نه وي انشاءالله انسان وخت نه چېرته قیمت لوړ دی ډېر ارزان قیمت باندې موږ ته شی میلاویږي حتی که چې دا د موږ نه خپل پیس خو نه وخلي هغه چې کوم ټسټینه شیان نه وخلي که نه دا موږ ته دی دغه څه کو که نه هغه په دوايي کې چې کومه کپسول ورکوي هغه ډېر ګنجایش کوي موږ ډېر ډېره مننه مولوي صاحب. الله د ټولو مریضانو ته شفا ورکړي. مورې څو ناروغان لرئ ته؟ 3. کور سرپرست څوک دی؟ وړ بچیان دي، کور سرپرست نه لرم، خاوند مې مړ ده. خاوند یې مړ ده. خاوند مې مړ ده، نور مې وړه ورچینه کېږي، دا 3 مې د وینې والا مې وجب کېږي. د دوی دغه علاجونه څنګه کوي؟ یوه مور یې ته خو یوه کونډه مور یې څنګه علاجونه کوي؟ دا ژوند څنګه مخ ته وړي؟ نسته نه پیدا کېږي، داسې علاجونه یې نسته، پیسې چې نسته، بېوسه یم، زه د وینې علاج نه لرم، زه دې ته خوراک چکاک ته پیدا کوم، وینې ته پیدا کوم، دوایي ته پیدا کوم، کوم شي ته پیدا کوم، یو شی نسته. نیستیم سړی مې مړ دی، هېڅ شي مې نه لري. یو سره هم ستا وړ بچیان مې دي، یو داسې دغونه لږ لږ دی، دغونه یو دغه ده بازار کې ګاډۍ چکي، په هغې ګاډۍ موږ دلته دوایي په واخلو، وینې په واخلو، کوم شی په واخلو، بېوسه یو شی نه لري. لیدونکو تاسې د کونډې مور خبرې واورېدې. اکثره ناروغان چې د تلسیمیا ناروغان دي د بیچاره او غریب خلک دي. دا ناروغۍ دومره ځپلي دي چې هر څه ترې اخیستي دي. ځکه چې یو ماشوم چې په هفته کې یا په 2 هفتو کې دته وینه ورکوي، دې باندې مصارف راځي، دې باندې کرایه راځي، دې سره یو نفر لګېږي. نو چې 15 کاله سر په سر دغه کار یو سړی وکړي، که شته یې څه ولري هم هغه له لاسه یې وځي او بالاخره بیچاره کېږي. دلته ښه د سړي اولاد وي، د سړي زړه درد کوي. که کله د یو اولاد درد تاسې واورئ او چیغې او فریادونه وهي، باور وکړه د ټول جهان هم ترنه لوګی کوي. الله پاک د چا باندې د خپل اولاد درد نه ګوري، د خپل اولاد درد ډېر سخت ده. مور یې کله د چې اولادونه ژاړي او فریاد کوي او درد کوي، هغه وخت په زړه باندې څه تېرېږي؟
ټول خلقانه ټول ورته ځورېږم بس نور څه چې نه په زړه زړه سترګې نه زیر مې کم سو یا صاحب تکلیف راته پیدا سو ټول خلقانه ورته ځورېږي ورته زاړي چې دې فریاد کوي زګیروی کوي وجود یې درد کوي ټول کور ورڅخه خفه جګر خونې ورسره لیدونکو ما مخکې یادونه وکړله چې کله په کور کې یو ماشوم ناروغ وي هغه ټول فامیل ورسره ناروغ وي نو حتما مور خو ډېره مهربانه وي خپلې مور په اولادونو باندې ډېر زړه بدېږي د دغه زړه بدوالی او د دغې د مور مینې نه چې خپل اولادونو سره لري دې ته دغه د عصبي مشکل پیدا شي ده خوب نه کوي آرام نه کوي ټوله توجه ټول ژوند ټول خپل وخت د خپلو بچیانو په خدمت کې تېر کړي مور رښتیا هم مهربانه وي مور الله پاک دې تاسو ناروغانو ته شفا ورکړي قدرمنو لیدونکو تاسو باندې بیا هم غږ کوم چې داسې کونډو یتیمانو سره او خصوصا د دغې ناروغۍ چې دغه ناروغي لري تلسیمیا ناروغي لري د دوی سره راځئ چې په ګډه همکاري وکړو دا په موږ تاسو باندې حق لري انشاءالله د دغه اجرونه شته د دغه اجرونه موږ تاسو ته الله پاک راکوي ماشاءالله ښایسته ماشوم دی څومره وخت کېږي چې دا مریض شوی دی 15 کاله پیدا شو 15 کاله چې پیدا دو دغه وینه ورکوو تر نن راځي پیدا اوس چې دی اوس د پار شوی دی د هغه سره اوس دوا ورکړي څه وخت مې وینه نه ورکړې دا یوه 2 میاشتې یعنې 2 میاشتې کېږي وینه هم نه دی ورکړې شوی دی یې پار کې کړی دی دوا چې وخوري ورسره څومره ورته ښه شولی چې اوس فرق کړی دی والله دومره ورته ښه شوم چې یو بل مسای دی هغه ته څه وینه ورکوو دا چې دی دغه ته دا بل مسای دی هغه بل مسای دی هغه بیا روغ دی د 15 نیم کاله چې ته د دې خدمت کې لګیا یې هیله دې چې دې په زړه کې دې پوره زه ما چې دو چې ته روغه شي دا خوشحالي ده اوس یو څه فرق شوی دی څومره ورته ښه شولی این دا فرق شوی دی دومره ورته خوشحال چې ډېر خوشحال مې کنه یاره نه به پاکستان ته م چې وړی وای میگه چې ودرولو خو دلته خدای سبب جوړ کړ دا ځکه لیدونکو زه بار وایم چې واقعا د خوشحالۍ ځای دی چې موږ په داخل افغانستان کې د داسې ناروغانو علاج کیږي هغوی درملنه کیږي نه تنها د دغې کوچنۍ ماشومې مریض وي بلکې ټول فامیل مریض وي ټول فامیل ورسره ستړی وي او ستومانه وي دا چې یو ناروغ په یو فامیل کې ښه کېږي هغه ټول فامیل ژوند ورسره بدلېږي همدغسې دا چې صاحب دغسې بالکل ټول دغه خفه ورځو ډاکټر صاحب سره یو څو خبرې همدغو مریضانو په باره کې کوو چې دوی څه ډول درمل استعمالوي او څومره ناروغانو علاج نورو کړی دی شاید هغه موږ نه وي لیدلي د سره خبرې کوو واقعا دې خوشحالۍ ده ډېره مننه صاحب ستا له دربار بل دربار نه لرم پکړو بدو بتو باو باسم لتو بی پرتاب لالار نلرم قدرمنو لیدونکو تاسې مخکې موږ سره هغه ناروغان ولیدل چې هغوی درملنه شي او واقعا د خوشحالۍ ځای دی چې موږ په داخل افغانستان کې داسې تکړه ډاکټران لرو چې له خارج نه موږ خلاص کړي یو د موږ د ټولو افغانانو هیله هم همدغه ده چې په داخل افغانستان کې د موږ علاج وشي ډاکټر صاحب څه څو خبرې کوو هغه ناروغان چې د سره ښه شوي دي څونه وخت کېږي هغه تداوي کوي او تر تداوۍ لاندې دي هغې په باره کې سره پوښتنې کوو ډاکټر صاحب واقعا موږ ډېر ښه شولي چې افغانستان کې او یا په خوست ولایت کې داسې څوک لرو چې هغه مریضان چې امکان یې نه وي هغې علاج شوی ډېر ښه شولي واقعا ښه شولي کاروان صاحب اول خو د ټولو نه مخکې یو خبره کوم چې تا د خدای په عمر برکت کړي د څومره چې افغانستان کې خیره بنسټونه دي یا د خیره کارونه چې کېږي لومړی کاروان صاحب ته زموږ دغه مریضانو پوښتنه دې وکړه او ته راغلی ځکه مې درته وویل چې خدای دې په عمر کې برکت واچوه ځکه چې دې مریضانو اوسه پورې هېڅ بنسټ والا نه دی راغلی نه یې بنسټ والا لاس یې والا کوم د مریض باندې یې کوي دا مبالغه نه کومه ده خبره مې دغه ځای کې ته وکړه راغلو شو اوس خپله خبرې ته کاروان صاحب زموږ سره د 1000 تنو شاوخوا کې دغه تلسیمیا د وینې مریضان دي په دې کې 80% زموږ تلسیمیا دي ځکه موږ تلسیمیا چې ډېر دی 100% نور 11 قسمه بیماری دي هم د وینې اړوند بیماری دي خو 2% 3% کمه دي هغه د 2 مریضان نور مختلف قسم بیماران د وینې پورې مربوط ناروغۍ دي ما یو خبره مخکې وکړه چې زموږ وطن کې د تلسیمیا حالات نسبت کوم خارج ته فکر وکړو ډېر فرق لري ولې زموږ مریضان په څه خورې لاس کلنۍ ته عمر ورسېږي موږ هغې دوایي ته لاسرسی نه لرلو چې نور نړۍ کې ورکوي علاج هم یو قسم دی په علاج کې هېڅ فرق نشته
نو په نوره نړۍ کې تلسیمیا مریضان نارمل ژوند کوي، هم نارمل هم ډاکټر نه جوړېږي، هم نرس نه جوړېږي، هم ډاکټر نه جوړېږي. په هند کې کراچۍ کې یو هسپتال د دواړو کومه کار کړی، دلته د خپله تلسیمیا مریض نه دا ډاکټر دی، تلسیمیا خپله نرس هم تلسیمیا لري، خو نارمل ژوند کوي. ولې چې دغه دوایي ته لاسرسی لري، بیت المال نه ورکوي. موږ په هغه کې دغه زموږ ملک که بدبختانه ته ووایم که څنګه یې ووایم، خو اسلامي وزارت د 20 کاله مخکې جمهوریت کې چې هغه هم توجه نه کړې، دا اوس یې هم توجه نشته. خو موږ بیا بار بار دې باندې غږ کوو، د تاسو طرفه په دې باندې غږ کوو چې تلسیمیا مریضانو ته توجه وکړي. دویمه خبره، د 8 میاشتې کې موږ یو څه تعداد نوي دوایي شروع کړي دي، لله الحمد. پېښور کې یو ډاکټر شروع کړي دي، خوست کې موږ شروع کړي، 8مه میاشت ده. پېښور کې که ته وایم چې دغه مریضانو لپاره څه به 10% به 100 مریضانو ته به هغه ورکړی ریسپانس یا علاج خدای به ورته شفا کړي وي. خو زموږ په ملک کې زه دومره وایم چې دا زموږ کمال نه دی، نو زموږ ډاکټري دومره زموږ غټ پروفیسران یو. خو د خدای پاک رحم دی چې زموږ خلک غریب دي. خدای په دې دعایي کې 100 نفر ناروغانو سره ښه شوي دي. امکان لري بعضې مریضان ته هم لیدلی وي، خو بیا هم دومره ویلی شم چې زموږ دغه 100 سره شوي دا دوایي ته لاسرسی قسم دی که لري. ځنو ته موږ په زکاته ورکوو، ځنو ته یې په قرض ورکوو، پوه شوي، یو نه دی، دوه نه دي، موږ نه پرې رسېږو. او که چېرته د هر ملک د هرې ولسوالۍ موږ سره مریضان معلوم دي، موږ یو لیست جوړ کړو، د هر د ولسوالۍ والا د هر ولایت والا تجارانو باندې ته غږ وکړي، کاروان صاحب ته شي او موږ شو سره یو ځای شو. دومره ته ویلی چې امکان لري دغه مرضۍ ته موږ د پای ټکی کېږدو انشاءالله. واقعا د خوشحالۍ ځای دی چې موږ په خوست کې داسې یو څوک لرو چې هغې باندې د ټول خوست تکیه وي. هغه تجار ورونو نه، هغه مسافر ورونو نه زه غږ کوم، دغه مرضونه چې دي دا د یوې ورځې نه دي، 2 ورځې نه دي، دا 5 کاله او 6 کاله مرضي دې دپاره د هېچا وس هم نه رسېږي. هر څه چې لستونه سره یوځي کړو او ډاکټر صاحب ته یو لستونه جوړ کړي دي، تاسو ته به خپل هغه لیست درکړي، تاسو یې کړلی شئ هغې لیست د مخکې تاسو خپله کومک ورسره وکړئ. د هرې ولسوالۍ لیستونه جوړ کړي دي. په خوست کې 12 ولسوالۍ دي، 3 واحده مرکز دی، ټول لیستونه ورسره شته، ټلیفونه شمېرې شته، ادرسونه شته. دی به لیست درکړي، هغه د لیست مطابق تاسو کړلی شئ، خیرات وي او زکات وي او صدقه وي، هر څه وي، د دې خلکو سره وکړئ. که فکر مو کړی وي کله چې په یو کور کې یو مریض وي، هغه ټول کور ورسره مریض وي، ټول کور هغه حالات ورسره خراب وي، څومره بهترین کور به وشي که چېرته په دغه یو فامیل کې هغه مریض ښه شي، تاسې په واسطه دغه صدقه وي او زکات څه مې ورکړي، هغه ټول کور به ورڅخه ښه شوی وي. هر څه چې په ګډه لاسونه سره په دا وطن مو یو د درد مې یو د یو خوشحالي مې یوادو، هر څه چې لاسونه سره یو زده کړو، د داسې بېچاره خلکو لاسنیوی وکړو چې هغه بغیر د الله نه وتلي هېڅوک هم نه لري. ډاکټر صاحب مخکې یادونه وکړه چې موږ څومره واس کېږي، خپل واس کم، خو د ده د واس نه هم وتلي خبره، ځکه چې مریضان ډېر دي او په زرګونو خلک دي، هېڅ کله هم د یو چا دومره واس نه رسېږي. خو بیا هم چې څومره معلومات مو دغه د مریضانو نه وکړه، د خپل واس کړی فیس نه دی وخواسته، بغیره ډېره دوایي کې همکاري کړې، او ځینې داسې خلک شته چې بیخي فري ورسره دی، چې هغه بیخي ډېر بېچاره خلک دي، د خپل واس کړی، الله د هر څه نه قبول او منظور کړي. بیا هم یادونه کوم که موږ په افغانستان کې یو څوک ولرو چې یو څه کمال زده وي، زه مطمئن یم چې افغانستان ته او د خلکو ته یې خیر رسېږي، لکه څنګه چې ډاکټر صاحب تاسو کسئ چې د موږ هېوادوالو ته یې خیر رسېږي. او په همدا کې ډېر خلک مو هم ولیده چې هغه بېچاره و، د کورونه مونږ کتلي دي، هغې سره مونږ خپله هم همکارۍ کړې دي، په کور کې 3 او 4 او 2 داسې ناروغان لري چې مونږ هم خپله واس کړی، همکاري هم کړې، خو بیا هم واس نه رسېږي، ټول رسېدګي نه کېږي. ډاکټر صاحب هم کړی دی، تاسو هم دغه مسؤلیت جوړېږي چې په ګډه د دې سره همکاري وکړو. ډاکټر صاحب واقعا خوشحال یم او په خوست کې لویه تکیه په دغه تلسیمیا ناروغۍ چې په تاسو باندې کېږي او ټول خلک سیم دلته تاسو تر خپل وسه پورې همکاري هم کړې ده، الله د هر څه نه قبول او منظور کړي. کاروان صاحب ما بیا هم وویل چې تو نه یو جهان مننه، په رښتیا کاروان صاحب په مخکې چې څومره په افغانستان کې خیریه بنسټونه دي، یو نوی بنسټ والا دلته راغلی دی، نه کوم مریض ته د مریض غږ رسول دي، پوه شوې. نو که دا تاسو له رویه د تاسو دغه د میډیا د تاسو له طرفه دغه ولس ته هغه ته ورسېږي، امکان لري ځکه چې تاسو اعتبار شته په ټولنه کې نن سبا بیخي زیات دی، خدای دغسې غښتلی لره لیست تا ته درکوم، بیخي لیستونه غواړو د هرې ولسوالۍ د هر کلي تاڼای، ګربز، زادرون، منګل، خصول، صبري، لاکڼ د هر یو میکسر لیست سره دی. هر څوک د دغه وکړي چې د خپل که څوک صبرا وي صبري سره د کومک وکړي، که څوک تاڼای تړي سره وي، که څوک زادرون وي زادرون سره وکړي، که څوک منګل وي منګل سره وکړي، بل کوم سره دې نه کې نه دي میږ ته پیسې لګي. کاروان صاحب تو پتر د کور وکړي، ته یې وشروشه، ته یې مخزي مشر، ته سره ته ته رئیس یې چې صرف دغه تمونه مریضونه علاج خدای پاک وکړي. بالکل دا اسلامي طریقه هم ده چې لومړی حق د خپلو ګاونډیانو دی. ډاکټر صاحب ډېرې ښې هغه ته اشاره وکړله چې په ورځ قیامت به اول موږ نه د خپل ګاونډي او د خپل نږدې یارانو دوستانو پوښتنه کېږي.
تاسو ته معلومیږي هم داسې خلک تاسو په کلي کې که داسې ناروغونه تاسو په خپله هغې سره همکاري وکړئ هغه لیست هم ضرورت نشته تاسو ته در معلومیږي که نه وي درته معلوم ته یو لیستونه شته د هر قوم د هرې ولسوالۍ شته په د خپل قوم په د خپل کلي کې تاسو همکاري ورسره وکړئ قدرمنو لیدونکو دا خپرونه په همدغه زیرو سره چې تاسو باندې موږ وکړو چې د ناروغانو علاج شوی او بیا هم خدای دې وکړي داسې یو خپرونه کې موږ راڅرګند شو چې تاسو ته موږ لیستونه درکوو تاسو همکاري کوو د دغه بیچاره او غریبو خلکو سره تر بلې خپرونې ښې چارې ښه خپرونه هره ګړۍ مې په ګناه بنا ده نور له دې ژونده سره کار نه لرم د کائناتو ربه ومې بخه ستا له درباره بل دربار نه لرم